کریم جنت د هند غوره لیګ تاریخ کې د افغانستان لسم لوبغاړی شو. د 2015 هند غوره لیګ په یو زړه راښکونکې لوبه کې کریم جنت د ګجرات ټایټنز لوبډلې لپاره د خپل لومړي ځل لوبه ترسره کړه او د افغانستان د لسم لوبغاړي په توګه د دې سیالیو ټورنمنټ برخه شو. کریم جنت چې د 2014 کال په ټي20 نړیواله لوبه کې د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپل لومړۍ لوبه ترسره کړه، دا ځل د هند غوره لیګ په آی پی ایل 2015 کې د ګجرات ټایټنز په شمول د خپل لوبډلې په جوړښت کې برخه واخیسته. هغه په دغه لیګ کې د 15 لک روپۍ په ارزښت واخیستل شو او د هغه د لوبې لپاره انتظار ډیر اوږد و، ځکه چې هغه له خپلې لوبې وړاندې د اتو لوبو لپاره یوازې په بنچ کې پاتې شوی و. کریم جنت د دې لوبې په پیل کې د توپ اچونې لپاره برخه واخیسته او دا لومړی ځل و چې هغه د ګجرات ټایټنز لپاره په میدان کې راښکاره شو. د یادولو ده چې کریم جنت ته په دغه سیالۍ کې د توپ وهنې نوبت ونه رسېدو، خو په توپ اچونه کې د یو اور په کولو سره ترې 10 منډې واخیستل شوې. تمه ده چې ګجرات ټایټنز لوبډله به په راتلونکو سیالیو کې کریم جنت ته بیا هم چانس ورکړي.